زه او سلمه بې له بیمار بشي، زه او سلمه بې له بیمار بشي، دا لوی دنیا ده د چا یار بشي. خامخا کوی چې شم د دې په شان ته هم ضمیر مړ کنه مالدار بشي. تر مرګلې به در سره یم. د دې کتاب بادشاه مصنف ادیب په ډېر کم عمره کې یو لوی لوړ خیال مخې ته کړی دی. اسدالله اسد صاحب ته هم راوړي دی، څه به راته وایې؟ مننه کوم مبشر جان، ابرار او ډېر خوږ اشنا فطرت صاحب و چې داسې ښکلې مازدیګری هم را جوړ کړو. نور په پرېوتو دی، مخکې د دې نه چې نور پرېوځي ټولو مینو ته به یو کیسه ډالۍ کړم. جی ارشاد. ښه د ورځ مې روزي نه شوه داسې ځمه د دنیا نه، ښه د ورځ مې روزي نه شوه داسې ځمه د دنیا نه، لکه بیلي چې جانانه یو سړی دواړه جهانه. مننه جي. ښه د ورځ مې روزي نه شوه داسې ځمه د دنیا نه، لکه بیلي چې جانانه یو سړی دواړه جهانه، او یو ارمان یې په زړه کې تا په تندر باندې وویشت، دی نه پس لکه اسمانه اسد وغواړي سستانه. ډېره مننه. د غزل دوه درې شعر دي چې ستا د زړه نه زړه ته لار وباسي، چې ستا د زړه نه زړه ته لار وباسي، د غره د ګټ نه به چینار وباسي. مننه دي. چې ستا د زړه نه زړه ته لار وباسي، د غره د ګټ نه به چینار وباسي، او په بدو ورځو زړګی نه بدوم، په بدو ورځو زړګی نه بدوم، دا به یو ورځ پروردګار وباسي. ډېره مننه. په بدو ورځو زړګی نه بدوم، دا به یو ورځ پروردګار وباسي، او چې خوب د رک شو نو خو پوه شه که نه، چې خوب د رک شو نو خو پوه شه که نه، دا درنه وخت زما ازار وباسي. ډېره مننه. چې خوب د رخ شو نو خو پوه شه که نه، دا درنه وخت زما ازار وباسي، او لکه زما کوي ټپې په لاره، لکه زما کوي ټپې په لاره، تنخوا مارغه سوې چغار وباسي. مننه جي. لکه زما کوي ټپې په لاره، تنخوا مارغه سوې چغار وباسي، او د خپله حاله مروره جینۍ، د خپله حاله مروره جینۍ، په ما د زړه ګرد و غبار وباسي. مننه جي. د خپله حاله مروره جینۍ، په ما د زړه ګرد و غبار وباسي. او مکتې شعر دی. سا د اسد په انتظار وباسي، سا د اسد په انتظار وباسي، او دا بیغمه سر کې لار وباسي. مننه جي. سا د اسد په انتظار وباسي، او دا بیغمه سر کې لار وباسي. ډېره مننه. نو اسد صاحب خو داسې شاعري ده د ده د مخې نه وایو، د ده چې ما شاعري کله نه اورېدلې ده، د کتاب ما مطالعه کړی دی، کتلی مې دی، داسې مې شاعري ده اورېدلې نه. ما له ډېره مزه راکوي، ډېر خوند او ډېر جوور خیاله شاعر دی په اوسني کل په اوسنو ظلمو کې. دا زه ډېر وایم چې کوم شاعر ما سره د دې علاقې د صحابۍ ملاویږي، نو یقینا چې بې تعصبه خبره چې کوي او راته وایي، نو ما ته وایي چې اسدالله اسد صاحب په زلمي کل کې دا یو ښکلی شاعر دی، جوور خیاله انسان دی. او زه سره کله ناکله خاندم، زه ورته یم تاله مکه دغه درکو اعزازي نوم اجمل خټک بابا، نو یقینا زه سره کله ناکله وخاندم، کله ورته ټلیفون وکړم نو اجمل خټک بابا څنګه، نو دی په خندا شي. نو زما زړه ته هم نږدې دی، د هر چا زړه ته نږدې دی چې دی داسې شاعري کوي، داسې مزیدار خیال. د دې شاعري کې ډېره مزه ده، ډېر خوند دی پکې ډېر زیات.